خپله قامي مبارزه به تر هغې کومه چې مې اتڼ د ازادۍ په وطن کړی. پښتون ژغورنې غورځنګ د ګیلامن پر ځای نوی انقلابي شاعر انتخاب کړ. وروستی خبره دا چې له ایران او پاکستان نږدې 1500 افغان کډوال رالیږل شوي دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ د ګیلامن پر ځای نوی انقلابي شاعر انتخاب کړ. وروسته له هغې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی و انقلابي شاعر ګیلامن وزیر په شهادت ورسېده، د دغه غورځنګ لخوا یو بل انقلابي شاعر انتخاب شو. که څه هم تر اوسه پښتون ژغورنې غورځنګ په رسمي ډول اعلان نه دی کړی، خو د دغه غورځنګ یو شمېر غړو بیا ویلي چې ځوان او انقلابي شاعر جفنان پښتین د ګیلامن پر ځای له پښتون ژغورنې غورځنګ سره یو ځای شو. د دغه غورځنګ یو غړی وایي که له روبر افغان ټول شاعران راټول شي، ممکن د ګیلامن وزیر تشه ډکه نشي کړی، خو بیا هم موږ ملګرو د پرېکړه وکړه چې جفنان پښتین د پی ټي ایم سره د ګیلامن وزیر پر ځای کار وکړي. شمالي وزیرستان لخوا یو تکړه مبارز شاعر، انقلابي شاعر جفنان پښتین چې هغه موږ غوښتی دی چې هغه راغولو مخکې د ګیلامن پر ځای باندې نشي کې. د نوموړي په وینا چې د پی ټي ایم مشران لا هم په سترو ښارونو کې د ملي شهید ګیلامن وزیر په فاتحه کې بوخت دي. هر کله چې له فاتحې وزګار شي نو جفنان پښتین به د ګیلامن پر ځای اعلان شي. جفنان پښتین لا د وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی و او انقلابي شعرونه یې ویل. نوموړی د شمالي وزیرستان واڼه سره تعلق لري. جفنان پښتین نه یوازې انقلابي شعرونه وایي، بلکې په قد او رنګ کې هم ګیلامن وزیر ته ډېر ورته والی لري. وروستی خبره دا چې له ایران او پاکستان نږدې 1500 افغان کډوال رالیږل شوي دي. له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو په دوام د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت له یادو هیوادونو د 1408 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې افغانان د سرطان په 25 او 26 د سپین بولدک تورخم اسلام کالا او د نیمروز له لارو هیواد ته راستنه شوي دي. باید یادونه وشي چې پاکستاني حکومت په د وروستیو 2 کالونو کې د افغان کډوالو نیول، زنداني کول او په جبري توګه هیواد ته رالیږل پیل کړي دي. د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستاني حکومت پر دې پالیسۍ د نیوکو په دوام تازه د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ هم غوښتي چې پاکستان د افغانانو ایستلو ته د پای ټکی کېږدي.